السلام علیکم ستړي مشئ د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به ښه یاست او یو خوشحال اختر به مو پیل کړی وي. دا د ځانګړې اختریزه خپرونه پیل شوه. کوربه مو زه سجاد شینواری یم. درنو لیدونکو په نن خپرونه کې د جلال آباد له ښاره درته د وچې میوې په بازار باندې غږیږو او همدارنګه به ورسره د مټۍ او هغه شیریني چې په اختریزو شپې ورځو کې استفاده کیږي د هغوی له هټیوالو او خریدارانو سره هم خبرې اترې لرو. په عین حال کې به له دوی سره ټوکې ټکالې هم کوو، جالبې خاطرې به هم ترې اورو او په ټوله کې به د اختر په شپو ورځ ورسره غږیږو. راځئ چې اوس د دغو وچو میوو او شیرینیو یو څو جالب انځورونه وګورو، بیا ورځو د مرکو په لور. ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال، ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال. د امیدو غوټۍ مو غوړوه ته اختره، راځه راځه اختره، راځه راځه اختره، راځه راځه اختره. ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال، ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال. د امیدو غوټۍ مو غوړوه ته اختره، راځه راځه اختره، راځه راځه اختره، راځه راځه اختره. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، دا چې جالب انځورونه مو راسره وکتل بیرته راوګرځېدو. اوس راځئ د هټیوالو خبرې واورو، له دوی سره اختریزې شیبې هغوی دوی څنګه تېروي، دغه بازار یې څه ډول دی او همدارنګه کومه میوه خلک ډېره خوښوي. په څنګ کې مې یو هټیوال ولاړ دی، له ده سره خبرې کوم. سلامونه وروره، ستړی مشئ او اختر درته ډېر مبارک وي. په لومړي سر کې لیدونکو ته لنډ ځان ور وپېژنه. سلامونه ته وعلیکم السلام. د هم په خپل وار سره لومړی تاسو ته، بیا تاسو د راډیو تلویزیون ټولو درنو کارکوونکو همکارانو ته د سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایم. ډېره زیاته مننه. ځان دې معرفي نه کړه، نوم دې واخله. نوم مې احسان الله. احسان الله جان دکان لري، راځه اختریزې شپې ورځې دي، خلک وچه میوه ډېره خوښوي، څنګه وه دوکانداري مو؟ بس الحمدلله د الله احسان د خپل قسمت را رسیږي، شکر د هزار بر. او دغه خلک چې راځي کوم ډول میوه ډېره خوښوي؟ تاسې خو بېلابېلې میوې لرئ له ځان سره، کومه میوه خلک ډېره اخلي؟ بس موږ خو سیده وچې میوې دي. وچه میوې کې خلک هر شی خوښوي، بادام خوښوي، پسته خوښوي، جلغوزي دي، کاجو دي، ممیز دي، هر شی دي، ټول داخلي او خارجي جنسونه ټول راځي. او راځه د قیمتونو اړوند راته ووایه، کومه میوه پکې ډېره ګرانه ده؟ میوې خو سیدي یو داخلي میوې دي، هغه گزاره کوي، یو سیدي خارجي میوې دي. داخلي میوې کې سیدي بیا جلغوزه قیمته ده او بادام دي، مختلف بادام دي، د 4.5 نیولې تر 1200 روپو پورې. تر څنګ کاجو قیمته دي، پسته قیمته ده. ښه بیا هم گزاره کوي، جنسونه ښه دي دومره. ښه. او په اختر کې عموما د تیرو اخترونو په پرتله باندې په سږني اختر کې دا بیې څنګه دي د وچې میوې؟ په سږ کال د اختر کې خو چې دا په روز کال اخترونو کې چې ریټ یې ښه خو بازار یې هم ښه کو قیمت مو بازار یې ډېر ښه. سږ کال چې دا د میوو قیمت پورته تللی او داسې خاص بازار یې نشته ده چې دغه په روز کال په پرتله. خو بیا هم د الله نه امید لرو انشاءالله، الله تعالی غټ مهربانه ذات دی، انشاءالله یو څه به وشي. او اختر مبارکي دي چې کله دکان کې ناست وئ خلک راتلل در سره کولی که نه؟ او بس ډېره جالبه ده کله چې موږ سهار د اختر د رپې شپه تر سهاره پورې موږ همدلته تر 10 پورې زه خپل لمونځ کوو. مونږ نه بعد راځو دغه دکانداران خپل منځ کې جوړ په خیري کوو، بعد د دې نه یو ساعت دوه نور هم یو، بیا خپل حسابیانې جمع کوو، نور ځو کور ته. کله چې اختر وي تاسې کور ته لاړ شئ، بیرته دکان ته یا هټۍ ته بیرته په څومره ورځ راګرځئ؟ موږ خو داسې ده چې د اختر په اوله په دویمه هم راځو، په درېیمه هم راځو، ځکه موږ دلته حسابیانې پاتې او داسې خاص چوټي نشته ده، مړ او ژوندی په دې کې معلوم نه ده څه تر. او ګڼه ګوڼه څنګه یي په وچه میوه باندې د اختر په شپو ورځو کې؟ دا چې اختر دی موږ ګڼ شمېر خلک ګورو چې ګرځي په دغه بازار کې، یوازې ګرځي که نه وچه میوه هم ځان سره اخلي؟ والله اوس خو داسې خلکو خاص رش جوړ کړی او مخکې به ښه سودا دی، وړوکي اختر کې هم ښه سودا وه او اوس خاص رش جوړ ده. نو الله دې رحم وکړي، مالونه هم ډېر راوړي، دې ته هم
موږ ورخطا یو. او ډېره زیاته مننه، الله مهربان دی، هر څه به ښه شي. کور ودان چې راسره وغږېدې او وخت یې راکړ. ژوند ښکلا راوړه زموږ پر کلي باندې، د ژوند ښکلا راوړه زموږ پر کلي باندې، په مسکا غېږه تاو کړه هر نازولي باندې، خپل امیدو ته خوشحال ستا وراتلو ته خوشحال، خپل امیدو ته خوشحال ستا وراتلو ته خوشحال، د خوشحالۍ باران راوروا ته اختره رانځه رانځه اختره. یو بل تن هټیوال سره ناست یم، د ده دوکان هم له وچې میوې ډک دی، بېلابېلې وچې میوې شته دي ورسره. له ده سره به خبرې وکړو. په لومړي سر کې د اختر ډېر مبارک شو وروره، او لیدونکو ته ځان ور وپېژنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دین محمد ساحل یم، د وچې میوې د اتحادیې مرستیال، او زما له خوا نه ګرانو ټولو وطنوالو ته د اختر مبارکي. ډېره زیاته مننه. او راځه لومړي سر کې دا ووایې چې اختر دغه سوداګانې څنګه دي؟ اختر شپې ورځې دي، څومره هغه سوداګانې ډېرې خرڅېږي؟ الحمدلله د امارات په راتګ سره په افغانستان کې سرتاسري امن شروع دی، نو خلک په آرام فضا کې خپل اختر دپاره سودا کوي تر ناوخته د شپو پورې. نو فلحال سودا نسبت د نورو کلونو پرتله ډېر ښه دی. او د اتحادیې مرستیال ویلې، او راځه د وچې میوې اړوند معلومات ورکړه. دغه میوه په څه ډول باندې راځي، له کومو هېوادونو راځي، او تاسو ته څنګه را رسیږي، او داخلي میوې هم لرئ له ځان سره؟ وچه میوه زموږ 90% چې دی وچه میوه د افغانستان دی، په دې کې 10% موږ ته د ایران نه راځي او د هند نه راځي، د نورو ملکونو نه ته راځي. نو وچه میوه چې دی اکثره چې دی هغه په افغانستان کې دی، په افغانستان کې پروسس کیږي او د افغانستان کې هم تولیدېږي. او کومه وچه میوه په اخترونو کې ډېره خرڅېږي؟ ته خو ډېر پاتې شوی. بلې نسبتا په افغانستان کې چې خلک دی د اختر دپاره که هغه هر رقمي که نه وچه میوه اخلي، نو پیستا، بادام، کشمش، نخود، سیمیان، دا هغه شی دی چې دا په هره میوهدانۍ کې شتون لري او وي به. نو دا چې دی نسبتا نورو وچو میوو دپاره ډېر دا خرڅېږي. په هر حالت کې پیستا، بادام، کشمش، نخود او سیمیان دا شیونه چې دا ډېر خرڅېږي. او څه فکر کوي دا خلک ولې ډېره خوښوي؟ بس داسې دي که نه چې دې کې ګټې هم ډېرې دي او دا دغه مشقاب زینت دی، په هغې کې ډېر ښه ښکارېږي. نو لحاظه د دې ګټې ډېرې دي، نو په دې لحاظ خلک انتخاب هم دا دی چې باید د وچې میوې څخه خصوصا د پستې او بادام، کشمش او چهارمغز دې شیونو استفاده ډېره وکړي. او د چهارمغز یادونه دې وکړه، ستاسې دغه چهارمغز له کوم ځای څخه راځي؟ تاسې کومه ځای نه راواردوئ؟ زمونږ چې دی په افغانستان کې الحمدلله وچه میوه بیا خصوصا چهارمغز دا د شمالي ولایتونو کې ډېر زیات دي. او مونږ په ننګرهار کې د کونړ، نورستان او د لغمان څخه چهارمغز لرو الحمدلله. د خوږیاڼو دا چهارمغز چې دی کیفیت هم ډېر ښه دی، جنسیت هم ډېر ښه دی، نو په دې لحاظ باندې مشتریان هم ډېر خوښوي. او راځه لیدونکي به هم په تمه وي چې جلال آباد ښار کې د دغه وچو میوو بیې واخلو. دغه بیې څه ډول دی؟ نومونه اخله او بیه ورسره وایه چې بادام کیلو په دومره او دا په دومره، چې لنډ معلومات هغوی ته ورسېږي. هغه شیان چې د خلکو تقاضا ډېره ده او خلک نن سبا ما مخکې تا ته یادونه وکړه چې هغه نه استفاده خلک ډېر کوي. 1 کیلو نخود مونږ ورکوو په 170 افغانۍ چې مونږ ته د ښاروالۍ لخوا د نرخ ټاکل شوی دی، او هغه نرخ چې دی هر وخت تعقیبوي. نو الحمدلله نسبت نورو کلونو دپاره زمونږ نرخنامه چې دی ښاروالۍ هم زمان هر وخت تعقیبوي. او کشمش چې دی وروره مونږ 220 روپۍ لرو تر 350 اعلی کشمشه. همداسې بادام مونږ ته 550 450 اعلی بادام چې دی هغه 350 افغانۍ دي. نو دا هغه شیونه دي که نه چې نن سبا ډېر دی. او پاتې شو هغه شیان چې فرض مثال کاجو شو، پیستا شوه، دا خارجي شیان دي، دا ثابت نرخ نه لري ځکه دا په ډالرو اخیستل کېږي، ډالر جګېږي او ټیټېږي. نو لحاظه د دې ثابت نرخ نشته. او هغه شیونه چې د افغانستان خپله پیداوار دي نو هغه چې دی نرخ هم ثابت دی، هغه په افغانۍ اخلو، په افغانۍ خرڅوو. او ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړه او راسره وغږېدې کور ودان. تاسو نه هم نړۍ مننه، ستاسو د کامرمین نه هم نړۍ مننه او د ټولو لیدونکو نه مننه. الله هم ژوندي با عزت لره. بیرغو ته خوشحال ستا وراتلو ته خوشحال، سپین بیرغو ته خوشحال ستا وراتلو ته خوشحال، سحر شپېلۍ وه مرغان راویښه وه اختره رانځه رانځه اختره
رځه رځه اختره رځه رځه اختره ستا ورځپو ته خوشحال ستا وراتلو ته خوشحال ستا ورځپو ته خوشحال ستا وراتلو ته. بیا هم هرکلی او ستړي مه شئ درنو لیدونکو ځانګړې اختریزه خپرونه ګورئ. جلال آباد ښار له ګڼې ګوڼې ډک دی. استاد جلبۍ پخوي او په اختر کې بیا دا هم ځانګړی رول لري ځانګړی ځای لري. له ده سره به خبرې وکړو دغه طریقه به هم ترې واورو د اختر د ورځو مصروفیت به هم ترې واورو. نو استاد محترم ستړی مه شئ اختر د ډېر مبارک شه. لیدونکو ته لنډ ځان ور معرفي کړه. ژوندی اوسې امید یم د سرخو اوسېدونکی یم او د جلبو استاد یم او اختر ته باره میوه او دغه شیان جلبۍ پخوو. ډېره مننه. او امید استاد جلبۍ پخوي په اختر ورځو کې به ډېر مصروفه یې؟ هو والا ډېر زیات بس خو ګورې چې دا د خولم بس تندی باندې ده او جلبۍ دی بس چاته رسېږي نه. اختر ورځو کې دغه جلبۍ خلک څومره ډېرې خوښوي؟ بس هر یو خپل میوه خسرګني ته د مېلمانو دپاره وړي بس ډېر زیات وځي. تا کله خسرګنۍ ته میوه وړې؟ ولې نه دا خو د خسرګني دپاره ده نو هر یو من نیمن وړي. او کله چې دې وړله هلته کوم شیان به پکې ډېر وو؟ بس همدا جلبۍ شوې مټایان شوې کلچې شوې به خصوصا جلبۍ پکې ډېرې وځي ځکه چې چای سره ډېر افغانان ډېر خوري که نه. او دا ووایه چې دا جلبۍ څو ډوله پخوی شي؟ بس هر ډول پخوی شو. یو زنځیري ده بس رنګونه پورې ده سره زیړ هر رقم بس خو خصوصا دغه زیړې چې دي به ډېرې وځي دا ګلاسکي. او دا ووایه چې دا جلبۍ کې کوم مواد اچول کېږي؟ لیدونکي به هم په تمه وي دا ننګرهار جلبۍ ډېرې مشهورې دي ډېرې خلک یې ډېرې خوښوي. نو دا ووایه چې کوم مواد پکې اچوي؟ داسې خاص مواد نه ده بس سوډا ده اوړه دي او بوره ده او داسې خاص مواد نه لري نور همدا خپل مواد هغه کې کار. او دا وروسته چې یو غوړو کې اچوئ یا داسې شیریني غوندته یو محلول هم ورته جوړ کړئ په دې کې څه ګاډي؟ دا خالص بوره ده. خالص بوره ده؟ خالص بوره ده. هلته اوړه هلته مکس کوو به وړو کې اچوو بعد هغې نه شربت کې اچوو. او اختر ورځو ته خوشحاله یې که نه خفه یې چې کارونه مې ډېر وي؟ ولې نه بس کارونه خو بس واقعیت دي همدغه اختر ورځو کې همدغه اختر کې لږ ګڼه ګوڼه یي برابر لږ بازار جوړي. او جلبۍ د کومو سیمو خلک ډېر خوښوي؟ همدا د ښار اوسېدونکي که نه د کلي اوسېدونکي؟ والا د ښار هم دي خو د اطراف به ډېر خلک وړي دا دهقانان دغه د کلي خلک به ډېر راځي منونه وړي او د ښار خلک هم ښه دي ګزاره کوي. او کومو سیمو نه خلک راځي؟ تا به پوښتنه ترې کړي یا در سره هلته ودرېږي د ننګرهار له کومې ولسوالۍ یا کومو سیمو څخه ډېر خلک راځي؟ والا همدا چمتله او کږه او پتېوات وزیر همدغه ساحو نه راځي دغه ولسوالیګانو نه او د ښار خلک ته خو نږدې د شهر ساحه کې د جلبي پزي دوکانونه نږدې دي هر یو وښلي خو باید خصوصا دغه خوږیاڼي شو د چمتاله شوه کږه شوه دغه ځینې ډېر خلک راځي منونه باندې وړي. ډېره زیاته مننه چې امید وخت دې راکړه بوخته مې او کور ودان تا ته نو ښه کارونه او خوشحاله اختر. مننه تاسو نه مننه چې راغلی مونږ ته وخت هم راکړو تاسو ته مننه. د امیدو غوټۍ مو وګړوه ته اختره رځه رځه اختره رځه رځه اختره رځه رځه اختره د ښکلاګانو مسکن شولو وطن اریانا د ښکلاګانو مسکن شولو وطن اریانا بلبل د ناز کړي نغمې وړوي وزر هر خوا خپل و نغمو ته خوشحال ستا وراتلو ته خوشحال خپل و نغمو ته خوشحال ستا وراتلو ته خوشحال د قفس بلبل کړه آزاد په زمینه اختره رځه رځه اختره رځه رځه اختره رځه رځه اختره. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو دا چې انځورونه مو راسره ولیدل اوس راوګرځېدو او د شیرینۍ دغه دوکاندارانو او هټیوالو سره به مرکې وکړو. پخوا کې مې حاجي صاحب ولاړ دی له ده سره به خبرې کوم. سلامونه په لومړي سر کې د اختر درته ډېر مبارک وي او لیدونکو ته حاجي صاحب لنډ ځان ور وپېژنه. السلام علیکم. زه نوید الله محمدي د کلچه پزانو د اتحادیې یو تن غړی
د صنف غړی یم. او دا راته ووایه چې د کلچه پزانو د اتحادیې یو تن غړی دغه هټۍ دی دغلته او اختریزې شپې ورځې هم دي. بازارونه څنګه دي په اختریزو شپې ورځو کې؟ بازارونه خو نسبتا ښه دی د الله فضل سره او بس کارونه ښه روان دي او د اسلامي نظام په راتګ سره نن سبا زموږ او ستاسو په دې کارونو کې انشاءالله د بعضې مشکلات شته را ځینې جنسونه ګران دي خو موږ د اختر په هغه لپاره داسې نه یو چې جنسونه ګران کړو یا هماغه مناسب قیمت باندې خپل جنسونه پرولو. معلومات ورکړه څو ډوله کلچې لرئ تاسې او مټۍ څه ډول ډولونه پکې شته نه شته؟ بایو په اړه یې هم ووایئ. کلچې خو مختلف کلچې موږ لرو که نه، اعلی درجه کلچه ده، درمیانه او داسې متوسطه، 3-4 رقمه کلچې دي او ریټونه مختلف ریټونه دي. لکه ځینې کلچې موږ د اکثره کلچې دي زیاتره موږ د کابل نه هم تولیدوو خو دلته ځینې فابریکې شته چې موږ خپله تولید کوو خو د کابل په نسبتا موږ خپله د مختلف جنسونه لرو. لکه داسې کلچې شته بعضې قطعې دي لکه 2 کیلو 1 کیلو 1.5 کیلو دا د کابل نه تولیدېږي خو اکثره موږ د خپله کلچې چې جوړوو دا ځینې کلچې زموږ دي لکه خټۍ کلچې شو، همداسې روغني کلچې دي او ساده کلچې دي، مختلف کلچې لرو. او کومې کلچې پکې ګرانې دي؟ یاره مختلف ښه کلچه دی، اعلی کلچه پې ګران ده. لکه سپیشل کلچه موږ ورته وایو چې هغې کې مختلف ډک دي. کشمیری کلچه ده، های درجه کلچه ده چې هغه تقریبا داسې ووایه چې کیلو په حساب باندې تر 200 پورې قیمت لري. او د مټۍ بیه څو ده؟ مټۍ بیه خو فلحال په 90 هغه کې خرڅوو کیلو 90 روپۍ. 90 روپۍ کیلو خرڅوئ. وروستیو کې به ستا پیغام څه لیدونکو ته د خپل پیغام ورکړه؟ پیغام دا دی چې کوشش دې وکړي چې خپله یو کاروبار یو حلال رزق ځان ته وګټي که هر سیستم باندې وي. مطلب دا ده چې یو کاروبار ځان ته جوړ کړي. ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړه او راسره وغږېدې. تا ته باقي ښه اختر او ښې شېبې. مننه، تاسو هم ښه اختر ولرو او ښه اختر غواړو لیدونکو ته د هم اختر مبارک وي. ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال، ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال. د امیدو غوټۍ مو وګړوه ته اختره، راځه راځه اختره، راځه راځه اختره، راځه راځه اختره. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، د خپرونې وخت هم را سره نور پای ته رسېدونکی دی. اوس را سره په خوا کې یو ځوان ولاړ دی. لومړي سر کې وروره ستړی مه شئ او لیدونکو ته د لنډ ځان ور وپېژنه. مننه، خیر اوسئ. نوم مې معراج الدین دی، ننګرهار اوسېدونکی یم. راغلی یم د کلچې مټایان دا ځلوبۍ په کار دي. څه دې واخیستل نور دا ووایه راته؟ بس کلچې مې واخیست، مټایان مې واخیست، ځلوبۍ، کیک، مټر پلي، گلاب جامن، شیرپیړه، دا شین مې واخیست اختر لپاره. او وچه میوه کې دې څه واخیستل؟ وچه میوه بادام، پسته، کاجو، دا نخود، پلي، کشمش. تا خو ډېر شیان اخیستي نو. او نور اختر ده، نور اختر لپاره خود به شیان اخلي. او راځه سږنی اختر کې څومره خوشحاله یې؟ سودا دې مه اخیستې ده، اوس روان یې، ستړی شوی به حتما یې، خو خوشحالي دې څومره ده؟ خوشحالي حد نه بې اندازه. په تېرو اخترونو کې کله چې به تا سودا اخیسته بازار ته به راتلې، بازار څنګه و؟ اوس څنګه دی؟ ستا راضي یې تېنه؟ بیې څنګه دي؟ خورا ښه دي، مخکې نه بازار ښه دی او د مخکې نه اوس سودا هم ډېر ښه چلېږي او مخکې پلار مې و سودا اخیسته، اوس نامزاد شوی یم زه خپله اخلم. او نامزاد شوی سودا خپله اخلې؟ اوس د خسرګنۍ ته اختری وړې که نه؟ او ولې نه وړم، اختر به په درېیمه به ویسو که نه. اختر په درېیمه به اختری وړې. څه دې اخیستې د هغوی لپاره که وروسته یې اخلې؟ هغې لپاره به وروسته واخلو که نه همدا شیان. نه، کومه برخه به دې زیاته وي پکې؟ شیریني به دې پکې زیاته وي که نه وچه میوه؟ شیرني، ځکه شیرني خو خواږې لګی. مثلا که تا له واک درکړ شي چې 4 داسې میوې انتخاب کړه چې نامزادان دې خسرګنیو کره د اختري په پار ویسي، ته به څه انتخابوې؟ زه به همدا کلچې او وچه میوه، تازه میوه. وچه میوه کې خو ډېر شیان دي، نومونه یې واخله. کلچې، همدغه کاجو شو، بادام شو، پسته شو. نو دا خو د 5-6 دانې کړل، 4 دانې ووایه. 4 کاجو او کلچې، تازه میوه او نور پاتې شو یو بل به ورته ځلوبۍ به ویسو. ځلوبۍ هم ښې دي چې ویسې. ښه وخورې چې خوږ شي.
ښه ډېره زیاته مننه. ګرمي هم ده تا ته ښه سوده او ښه اختر ولرئ. مننه خیر اوسئ. تاسو سره هم همچنان. درنو لیدونکو دا چې ځانګړې اختریزه خپرونه مو وکتله را سره د جلال آباد له ښاره مو درته په وچه میوه او همدارنګه په شیرینۍ باندې درته چمتو کړې وه. له بېلابېلو هټیوالو او همدارنګه له خریدارانو سره مو هم مرکې درلودې، د هغوی خبرې مو واورېدې او بشپړ معلومات مو ترلاسه کړل. زما له اړخه له جلال آباده د اختر مبارکي ومنئ. ښه وختونه. د الله په امان.